دا د کندهار لویدیځ کې د ژړۍ ولسوالي ده چې پر زرګونو جریبه مځکه یې د کوکنارو کښتونه سوي دي. کروندګر وایي سږکال د کندهار پر 80 سلنه کرنیزو مځکو باندې کوکنار کرل سوي دي. د تریاکو کښتګر وایي د بدیلو کښتونو د نشت له امله کوکنار کري تر څو خپل کړي لګښتونه پرې پوره کړي. د ټولې منطقې درېیمه حصه تریاکو بوله، درېیمه حصه نوره پاتې حصه چې ده یا غنم دي یا سوزبر دي. خو داسې دي د نورو کښتو څخه داسې خاص ګټه لاسته نه راوړل کېږي او پاتې سو دغه تریاک چې دي دغه بیا چې شی وکړي ګټه یې ډېره ده. د بزګر خلکو ګردو کرلي دي موږ مځکې دغه حاصلات ګټه راته کوي د تریاک او نور غنمو دا شان دولت زموږ سره مرسته نه ده کړې، کومکونه نه دي راسره کړي. موږ دغه تریاکو ته مجبور یو، د مجبوریته یې کرو. یو شمېر نور کروندګر بیا وایي سږکال ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی پوهېدله چې ممکن نور د تریاکو کښتونو ته د طالبانو لخوا اجازه ورنه کول سي. کښتګر وایي د تریاکو ګټه د نورو کښتونو په پرتله ډېره ده. چې خلکو دغور کړی د کنیا خواته چې وا خواته خو ګر سره داسې وخت به رالی ول بند تریاک نه اوس څومره ګران سوي چې دا د دې د حکومت سره داسې تریاک خلک ډېر وایي بندېږي بالا به نه وي د هغه یو کال دی. هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بره داسې یو کار دی. اوس مثال دا مځکه ده بالا نو اوس وایي په دغه یې نه جوړي غنم یې نه جوړي چې تریاک کوم یو خدای شی په را جوړ کړي. د یکشنبې په ورځ د طالبانو د مشرتابه د یو فرمان پر بنسټ په ټول هیواد کې د نشهیي توکو پر کښتونو پر داسې مال بندیز ولګېد چې د هیواد په ګڼو سیمو کې د کوکنارو حاصل ټولول پای ته رسېدونکي دي. د کوکنارو د حاصل ټولولو ګڼو کسانو ته د موقتي کار زمینه هم برابره کړې ده. والله موږ بیخي د ډېره وخته بیا کار اوس راغلي د لې 15 نفره یې د لې نیش مو پیدا کړی دی نیش وخت په نیش تریاک سږکال انشاءالله ډېر برابر دي. موږ 15 نفره یو نو چې لږ راسي انشاءالله موږ حساب ورته وکړو یو من شیده موږ ته رارسېږي او شیده اوس په 1,10,000 کلدار د کندهار ترڅنګ د سویلي ولایتونو په ګڼو نورو برخو کې هم سږکال د کوکنارو پراخ کښتونه سوي چې د نشهیي توکو د کښتونو د بندېدو سره سم یې نرخونه د پخوا په پرتله څو چنده لوړ سوي دي.